د هیواد نورو ولایتو سربیره سکال بغلان هم د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد وو چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. نن وارسیډي موسسې د ملک سلمان خیریه بنسټ په مالی همکارۍ د بغلان، دوشي، پلخمري او بغلاني مرکزي ولسوالیو 232 سیلاب ځپلو کورنیو سره د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلینو په همغږۍ د خیمو، کمپلو او پخلنځي توکو مرسته وکړله. یک عدد خیمه و کمپل می باشه. با همکاری مالی نهاد کینگ سلمان امروز هم کمک ها صورت میگیره در ولایت بغلان. خوشبختانه ما شاهد فعلا توضیح هستیم که برای سیر محترم وارسیدی می باشد. اصل کمک از طرف نهاد محترم ملک سلمان می باشد. یو اړمن سیلاب ځپلی د یادې موسسې څخه خپله خوښي څرګندوي او د لا ډېرو مرستو غوښتونکی دی. کمپلې او د اشپزخانې وسایل دي، موږ د دوی نه ډېر خوشحاله یو. دغه کومکونه دغه مرستې دغه بغلان د خلکو سره دغه مسکینو فقیرو دغه سیلاب ځپلو سره وکولې. در آینده میخواهیم که از همین کمک‌های بسنده نمیکنه زیادتر کنه و برای مردم ما که بیچاره و غریب هستن. له دې وړاندې هم د بغلان 200 سیلاب ځپلو کورنیو سره همدې ته ورته مرستې ترسره شوې وې. دغه مرستې نه یوازې د بغلان لپاره بلکې د افغانستان 14 بېلابېلو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ روانه ده. عمران لیوال، بغلان ولایت، وارسیډي، افغانستان.